تاسو ته پته شته یو داسې سیکریټ انټرنیټ چې هغه 500 ټایمز غټ دی د دې نارمل انټرنیټ نه، دا کم چې مونږ استعمالو. हाउ टू कुक ए लाइव वुमन. एक लेडी पकड़ के लाए थे, पकाने का पूरा प्रोसेस था, कैसे उसको एक एक करके काटेंगे और पकाएंगे, और उसकी चीखें सुन के आपका दिल दहल जाएगा. دا مونږ چې کم انټرنیټ استعمالو، ګوګل، فیسبوک یا یوټیوب، دا 4% انټرنیټ دی دا مونږ استعمالو. دا صرف 4% دی د انټرنیټ. باقي ټول انټرنیټ چې دی هغه ډیپ ویب او ډارک ویب دی. ډیپ ویب چې دی دا یو پرایویټ سیز دی، پرایویټ انټرنیټ دی چې په دې کې ګورنمنٹ فایلز دي، بینک اکاونټس دي او میډیکل ریکارډز دي. اوس ډارک ویب چې دی دا یو سیکریټ کارنر دی د ډیپ ویب، او کله چې تو دا ډارک ویب ته اکسس کې ځان نو د دې لپاره یو سپیشل براوزر یوز کیږي چې هغې ته وایي ټار. په دې کې به لا شی خلک ناسي، څوک پکې الیګل ویپنز خرڅوي، څوک پکې پیک پاسپورټس جوړوي، او څه پکې هیکرز چې دی هغه هایر کوي چې زما لپاره دا ویب سایټ هیک یا دا سیز هیک کا. خو دا ټول چې دی د شیطاني کارونو لپاره یوازې نه یوز کیږي. په دې کې داسې جرنالیست او ویسل بلورز چې دی هغه هم ناسي آنلایني، او هغه ویسل بلورز چې دی د هغه خلک دي چې هغه د اسټابلیشمنټ خلاف خبرې کوي. مطلب یو داسې الیګل کار کیږي او عوام د هغې نه نه خبر، نو دا خلک چې دی هغوی پوهه کوي په دې باندې. مطلب هغه الیګل کارونو هغه ریکارډ چې دی خلکو ته راوړي. ډېر زیات خطرناک. اوس دا ډېر زیات خطرناک ځکه دی چې په دې کې الیګل ویپنز، پیک پاسپورټس، داسې خطرناک کارونه پکې کیږي. ایون چې د چغلیانې پکې هم کیږي، د یو ملک هغه انفارمیشن چې دی بل ملک ته چې دی لیږي. داسې قسمه ډیټا چې هغه یو ملک د بل ملک سره دښمني، او داسې یو تھرډ پارټي کنټري چې هغه د هغې ملک هغه ډیټا چې د بل ملک ته پرووایډ کوي یا د هغه ویکنیس وته، داسې قسمه سپایینګ پکې هم کیږي. Like and comment and must be share your opinion on should we ban dark web. dark web چې دی دا مونږ لا بین کول پکار دي او کنه، ځکه چې پرایویسي چې دی دا هیومن رایټ